زموږ شخصیت او کرکټر یوازې د همدې کار غوښتنه کوي که د هر چا ناکامي وبخو د نویو غلطیو لپاره به خلکو ته جرأت ور وبخو په سر به یې وولو چې ختم شي موږ ته خو څارنوالان او قاضیان کم نه دي پیکاس به دا موضوع په خپله حل کړي وروسته ډیپو ته د سره میاشتیا موټر راغی پیکاس او کایامیلیک هم هلته ول غواړي هغه وسلې د قانون بدلون مخنیوي لپاره وکاروي خو لومړی کردان راپاروي او کوڅو ته یې راوباسي کم عقلان وروسته هم د هغوی لاریون په وینو ککړه وو بیخي همداسې د ورورجانه سبا ته هم زموږ لومړی کار همدا دی هسې نم لږ وخت سهار ته پاتې خو لومړی باید د سویل کار ختم کړو خیري ته د انځور نجیب ورور ته ولېږه نور هغه خپله پوهېږي سمه ده وروره هغه سړی د پیکاس نوم واخیسته ستاسې پان بسه نه کوي فکر نه کوم چې محکمه کې به هم دا اظهارات ورکړي کور یې هم کې موږ نورو ثبوتونو ته هم اړتیا لرو خدای پوهېږي له هغو وسلو نه به چېرته کار اخلي ترور کې که برید کې یوازې خدای پوهېږي یوازې همدا کم و څه شوي نجیبه عمره راځه عامر صاحب هغه سړي په وزارتو کې څه وویل خبرې ونه کړې هېڅ یې ونه ویل عامر صاحب که غواړی یو ځل به زه ورسره خبرې وکړم اړتیا نشته په دې وروستیو کې ډېره ستړې شوې یې کور ته دې لاړه شه او دمه وکړه عامر صاحب تاسو خو به له ما نه کوم څه نه پټوئ که نه ولې به څه پټوو ته د امریت تر ټولو بااعتماده غړي یې ته د دندې سره ډېره مینه لرې ستا له خبر پرته دلته مرغۍ پر هم نشي وهلی همداسې که نه البته عامر صاحب لومړی چې راغلی وې سم سره مخامخ نه شو بدې ورځې مې وې بخښنه غواړم زما ګناه وه ته مې دومره له نږدې نه پېژندلې خو اوس یو بل سره ډېر ښه پېژنو که نه تاسې چې داسې وایئ نو همداسې به وي ښه ده خوشحاله شوم هله نو لاړه شه ارام وکړه ډېرې سختې دندې درته په تمه دي باید ځان سنبال کړي تاسې ته ښه شپه غواړم تر اوسه هم نه دی راویښ شوی ته فکر کوې چې اوس به هم نه ویښ شوی ته له چا سره خبرې کوې څارنوال صاحب زه یو څه باید تاسې ته درښکاره کړم مهرباني وکړئ خپله پوښې چې موږ چاته په تمه یو ممدوح ورور ته که نه هو په خواشینۍ سره که یو سهار په وخت راشي خیرات به وکم بله تا خو ویل هلته یوازې راځې دوکه دې راکړه هغه سړیان څوک ول هڅه یې وکړه چې ما وژنې هغه یادوي یوه شېبه صبر وکړه چېرته ځې رانه خورې زر بېرته راځم څه شوي ډېره راپسې خفه شوې ولې داسې وایي ممدوحه ته کښېنه زه زر بېرته راځم
د ټولو د سهار په خیر. پرون شپې پیغام پورې هیڅ اړیکه نه لري. زه هم خبره نه وم. پوهېږې ستا په اندازه زه هم لږ وخت سره مخ یم، په ما باور وکړه. زما په څېر ته هم لږ وخت سره مخ یې ها؟ که هغوی پوه شي چې زه څوک یم زما مړی به کثافت دانې کې پیدا کړي. وایي لږ وخت سره مخ یم. قسم کوم درته چې ته په ما باور کولی شي. هغه سندونه ماته راکړه. وګوره زه نور په هېڅ چا باور نه لرم، په هېڅ چا نه. یوازې مې په تا باور کړی و، خو په لومړي سر کې تا هم خرڅ کړم. نه مې خرڅ کړی، پوښه نو. دومره په هیجان له چا سره خبرې کوي؟ بیا یې کوم کار پیل کړی؟ اوس به راشي را به شي. زه تا سره ژمنه کوم بل ځل داسې څه نه کېږي. هغه سندونه ماته راکړه. اوخره ډېر خوندور مې پاخه کړي دي. هیله کوم هغه سندونه راکړه. نور نه له تا سره نه ګورم. د سندونو یوه کاپي مې ستا په دفتر کې د دروازې لاندې کېښوده. رښتیا وایې؟ خپله پوهېږې چې څه وکړې. که جدیات دې ووینم بیا اصلي سندونه هم درته دروړم. د وخت کې د چا سره خبرې کولې؟ هیڅ د کار خبره وه. یوسف سره مې لږ کار دی. کښېنه چای به درته واچوم. نه خورې، بیړه لرم، باید لاړه شم. داسې په وږي ناست چېرته ځې؟ یو دوه مړۍ خو څه وخوره. هر چېرته چې ځې زه به دې ورسوم. لاره کې به خبرې وکړو. نه ژوندی اوسې، ته زحمت مه باسه، زه خپله ځم. ته بیا د کوم کار په لټه کې خو خدای دې خیر راپېښ کړي. داسې مه وایه نجیبه وروره. ښه نو په اجازه مو ځم. تاسې ته ښه شه. د لیدو په هیله. خورې ته هغه یوازې مه پرېږده. باور لرم چې بیا په کوم جنجال کې ځان اخته کوي. د چا خبره نه ماني. زه ورسره څه وکړم حیران پاتې یم. راځه چې ځو، زه هم امنیت کې کار لرم. خیره دی څه شوي؟ دا څه دي؟ وایي ګوره. وای 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 وای. تا هیڅ کوم انځور نه دی لیدلی؟ کوم انځور امر صاحب؟ آفرین، تکړه شوی یې. زه باید لاړ شم. تاسو خو هېڅ ونه خوړل. د لیدو په هیله. دا به واخلم، همدا مې بس دی. خاوره خدای پامان. پیسه ګور خو به په څه نه پوهېږي ها؟ البته چې نه پوهېږي، ته په ما باور نه لرې. موخه مې دا نه وه. زه دې ولې راغوښتی یم؟ د سباناري لپاره. واخله یو ځل یې وګوره. دا سړی څوک دی؟ ودت دی، هغه کس چې د زده کوونکو کورونو په جوړولو کې ما سره کار کاوه. ده به موږ سره مرسته کوله چې کورونو کې وسلې ځای پر ځای کړو. ښه نو څه شوي دي؟ وروسته بیا لاس په سر شو، ډېرې پیسې یې رد کړې. دغه کورنۍ مو هم وګواښوله خو ګټه یې ونه کړه. له هغه سره زما په اړه ځینې سندونه شته. که هغه راښکاره کړي تباه به شم. دا سړی باید هرومرو مړ شي. دا کار څنګه کوې؟ د همدې لپاره مې ته راغوښتی. زما لپاره دا کار کولی شې؟ زه یې وکړم؟ هو، ستا لپاره خو دا د ماشومانو لوبه ده. له ما سره مرسته کوې که نه؟ البته ګرانه ملګریه، موږ د یوې دوا ملګري یو، د یوې لارې مسافر یو. که تا سره مرسته ونه کړم نو چا سره به یې کوم؟ فکر وکړه چې دا کار خلاص شو، بیخي ارامه اوسه. زه پوهېدم چې په تا باور کولی شم. د ښه خبر په تمه دی یم. ته هم کور کې زما د خبر په تمه اوسه. ته نوره هېڅ اندېښنه مه کوه، زه لاړم. د لیدو په هیله. ډیپو هلته ده، وسلې دلته راوړي.
د ننه کسان ډیر دي خیري 10 کسان به وي خده دومره ډیر نه دي 15 به وویشو ها زمری ته کوڅه نه پرېږدې که څنګه زه به له مخې نه ورشم تاسې هم له شا سمه ده په دا سر به یې وولي سارګر صاحب بل میلمه هم راغی دا څوک دی خیري فکر کوم نه ده هغوی خپل منځ کې وویل چا نه دلته راځي نه پوهېږم کم عقله خیري هغه د دې ښځې لقب دی لقب یې دی خدای دې تا ته عقل درکړي دا به څوک وي ښه به وي چې خپله ترې پوښتنه وکړو په خیر راغلی انا ژوندی وسې وسلې همدا دي هو پرون را رسېدلې که د هغوی په خوښه عملیات ترسره کړو نورې وسلې به هم راکړي څومره موږ پورې اړه لري تر 2000 میله پورې له هغه سره هر ډول مهمات شته دا شکه راکټ بمونه یعنې هر څه ته چې اړتیا وي ډېر ښه د غره ملګري مو په سخت حالات کې دي له اروپا نه له روسیې نه له عراق نه له ایران نه مرستې بندې شوي دي هغوی وږي او تږي دي پیسې هم ترې نه وغواړئ چیرته دي ستا سهار ده هم په خیر وي او سهار په خیري پرېږده وایم چیرته دي څه چېرته دي خورې لیکونه بیلونه هر څه چې موږ ته راغلي دي چیرته دي د تل په څېر مې ټول کړه او ستا د میز په سر مې کېښودل همدا دي خورې دا څه دی پلار مې پلار دی یعنې اخر دې هم هغه سندونه واخیسته اوف اوه مورې هی وروره وبخه دلته مې یوه پته لټوله زه دلته بلد نه یم زلال شه دته شي پته سمه ده وروره اوهو پوه شوم تاسې په دې سیمه کې پردي خلک نه پرېږدئ که زه نه وروره جنجال مه جوړوه سمه ده مه غوسه کېږه زه له هغې خوا راغلم غواړم د قندیل غره ته لاړ شم له دې لار نه وتلی شم ته پوهېږې ته څه وایې قندیل غره کې څه کار لرې وګوره وروره ملګري مې راته وایي چې سږکال هلته ښکار ډېر شوی زه هم هلته ځم چې ښکار وکړم که نه او هلته نوی مرغم راغلی دی د بقا په نوم ته خو ډېر کم عقل یې بلې ثابته د دروازې مخې سړی مې هغې نړۍ ته ولېږه خوارکی دارالبقا ته لاړه سمه ده موږ چمتو یو بریالي اوسئ څه خبره ده خوا راشئ هلئ زر کوئ خوا راشئ زر کوئ فکر کوم وتښتېدله خدای دې ووهه د دې سندونو په وسیله به مې پلار بندي شي نور نو هیڅ چاته هم زیان نشي رسولی کوم کار چې لاکیف او تا سره وکړه د هغو سزا به هم وویني رانا ته ډاډه یې یعنې څه چې ډاډه یې البته چې ډاډه یم وګوره پوهېږو هغه کسان چې پخوا دې ډله کې وو بیا رسوا شول د هغو په سر سره غلي غواړې څه ووایې پلار به دې ژوندی پرېنږدي
ته غواړې څه ووایې ممدوحه؟ سمه ده چې هغه زمونږ نه خوښیږي ان زه ورنه کرکه هم لرم خو که دا سندونه ناڅاپه ټولو ته ښکاره کړي که نه مخکې له وخته زوال به دې پلار ووژني خلدون نهوګوتی فیفي ټول ختم شول ښه نو څه وکړو؟ نجیبه مرتبه هر څه ووایو لومړی به د له پلار سره خبرې وکړو هغه نور د تېښتې لاره نه لري کیدای شي وبه غواړي چې موږ سره یو ځای کار وکړي ساتنه به ترې وکړو یو کار به وکړو نو رښتیا وایې که هغه معاملې ته چمتو شي هېواد ته به لوی خیر ورسوي خو که نه ووایي بیا نو خپله پوهېږي ښه سړیه اوس موږ ته ووایه چې د دې وسلو اصلي راز څه دی؟ کومې وسلې؟ هغه وسلې چې مخکې له وخته زوال تاسې ته درکړي دي تاسو د دې کسانو مزدوران نه یئ ها هم په غرونو کې عسکرانو باندې ډزې کوئ هم په ښار کې وینې تویوئ د دې وسلو راز راته ووایه سري د دې وسلو راز راته ووایه موږ د کارت ملا د ازادي لپاره جنګیږو شاهینان یو په دې لاره کې د مهماتو لاسته راوړلو لپاره مخکې له وخته زوال په ګډون هر سازمان سره یو ځای کار کوو دا زموږ د انقلاب په لاره کې مرسته کوي ما ته وګوره رزیله لږ څه وروسته به ښکاره شي چې شاهین یې که تور کارغه خبرې وکړه موږ د خپل ملت لپاره جنګیږو داسې ده د خپل ملت لپاره ملت وژنئ ها نشه یي توکي وسلې قاتل هر څه چې وي تاسې ترسره کوئ د همدې لپاره موږ هم د خپل ملت لپاره ستاسې په څېر کسانو سره حسابي کوو سري کم عقله خبرې وکړه موږ به ستړي کوه زه په څه نه پوهېږم دا به خپلې سیمې ته بوزو نه خیري به موږ ته هم دلته یو څه پیدا کړي د پراکتیک او په خبرو راوستلو تخنیک متخصص خیري حالا نو رښتیا وایي زه به زنځیر منځیر برما یا هم بل ښه شی چمتو کړم څنګه دې خوښه ده دا خو زمونږ وداد دی ښاغلیه پوه شوم چې چا پولیسو ته د لارۍ په اړه خبر ورکړی و یعنی سوها هم رسوا شو ها هو ښاغلیه زه د سازمان ته د یو 50 کلن خدمت کوونکي په توګه تاسې ته یوازې دا وایم هر څوک چې رسوا شي زموږ د سازمان د خوندیتوب لپاره باید ووژل شي او باید هغې نړۍ ته یې ولیکو دا یوه اړتیا ده کومو څارنوالانو چې زمونږ د سازمان تر لکۍ پورې ځان رسولی دا ټول کارونه یې زمونږ د نیول شویو او رسوا شوو کسانو له امله چې هغوی یې نیولي وو ترسره کړي دي نهګوتي څارنوالانو ته هر څه ونه ویل همدارنګه زموږ د ګرجین لور ملکه چې له لویو هیلو سره مو روزلې وه د جګړې ملکه ته یادوم هغې هم خبرې وکړې دا پیښې ښکاروي چې زموږ ډېری غړي له رواني اړخه ډېر ضعیفه دي ښاغلو پوخاکه پولیسو زمونږ کسان د ټانګ لاندې کړی وای بیا هم پولیسو د هغوی نه خبرې نه شوې اخیستی خو اوس هر څه وایي ښاغلیه هغه پخواني انقلابي کسان اوس چیرته دي چې چاته به یې راز نه ویلې او ډېر زړور ول هغوی ته به مو انقلابي احساس ورکه بیا به هیڅ ځواک هم د هغوی مخې ته نشو درېدلی ډېری ملت پاله کسان هم داسې دي بسنه کوي چې ځان ورته صمیمي ښکاره کړي او باور در باندې وکړي بیا دې کار اسانه کیږي پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې څوک یې ستا لپاره خپل ځان قربان کړي ځینې دا واته دومره ژمن شوي وه چې د هغوی لرې کولو لپاره مجبور شوو چې څو کسه یې اعدام کړو ګرانو ملګرو اوس باید خپل ځان ته زړه وسوځوو څو ورځو ته را رسېدلي یو دا لارې چلوونکي وداد په څېر بېکاره کسانو باندې خو انقلاب نشو جوړولی هغه سړی باید زر تر زره ووژنو تر څو چې زموږ نور کسان هم په دې خبره پوه شي چې د بېادبۍ سزا څه ده پیکاسا
د سوها موضوع خو اسنم ستا په غاړه ده. تا ته یو نوی کارم پیدا شو. د وداد مړی بس تاسې مخ ته وغورځوم، اندېښنه مه کوئ. په اجازه مو. بله اورهانه، زما خبره واوره. مهربانی وکړه ښاغلیه. زمونږ څارنوال سوها خو پیژنې، پته یې زر زما له کسانو نه واخله. سر یې له تنې نه جدا کوي چې ارامه شي، مخکې له دې چې معلومات خواره کړي یا به دې ارامتیا ته یې ولېږئ. څه وخت ښاغلیه؟ همدا نن، آن همدا اوس. په سترګو. مونږ وغوښتل لومړی له تاسو سره مشوره وکړو امر صاحب. کېدای شي پلار مې معامله ومني، که نه نو ژوند به یې ډېر لږ وخت سره مخ شي. هغه کسان به مې پلار ژوندی پرېنږدي. ښه فکر مو کړی خو نه پوهېږم. فکر نه کوم ښاغلی سوها به دا خبر ومني. ته څه وایې سویل؟ تاسې خپله ښه پوهېږئ امر صاحب. سمه ده، ورسره خبرې وکړئ، دلته یې هم راوستلی شئ. زه چمتو یم چې خپله ټوله هڅه وکړم. مننه امر صاحب، زه به ورته زنګ ووهم چې چېرته دی. فکر کوم کار به اخلاص کړی وي. اوف رانه ده. بله بله پلاره چېرته یې؟ باید تا سره خبرې وکړم. بیا څه خبره شوې لورجانې؟ ها پلاره زما خبره ښه واوره، نور چانس نه لرې، هغه سندونه له ما سره دي. د څه شي سندونه؟ بیا څه چټیات وایې؟ ته ډېر ښه پوهېږې چې کوم سندونه درته یادوم. هسې د وخت مزه یې کوه. چېرته یې؟ باید تا سره خبرې وکړم. د غره په کور کې یم، دلته راشه. سمه ده، همدا اوس درځم. اوس هم وایي کوم سندونه یادوې؟ له مامدو سره یو ځای لاړ شئ، ډېر پام کوئ. اندېښنه مه کوئ امر صاحب، راځه رانه. ښه ورځ ولرئ. وینې که نه سویل، د دولت څارنوال خپل ټول کار پرېښی او کومو کارونو کې بوخت دی. په رښتیا هم ډېره بده ده امر صاحب. کوم بې حیثیته کسان چې وینم د دولت په منځ کې کار کوي خو بیا هم دولت ته خیانت کوي، زړه مې ورته ورخلي. زما هم. ته پوهېږې، زه فکر کوم چې داسې کسان به د دولت په ډېرو ادارو کې دننه شوي وي. زه په دې هم ډارېږم چې داسې کسان به زموږ په مسلک کې هم دننه شوي وي. هغه کسان به یو ونیسو او ټول به زندان ته ولېږو. امر صاحب اندېښنه مه کوئ. په اصل کې به دا پاککاري له نږدې چاپېریال نه پیل کړو. ته خو پوهېږې، خلک وایي که ټول خلک د خپلې دروازې مخه پاکه کړي نړۍ به سوتره شي. کله موږ ته نږدې ککړتیا دی زموږ له سترګو پټې پاتې کېږي. امر صاحب خانو کې اجازه مو وي، زه یو کوچنی کار لرم، خپلې مور ته باید زنګ ووهم. وبښئ، ستا وخت مې هم ونیو، ورته زنګ ووهه. هغه بې وزله بې خبره مه پرېږده. عاطفه، امر راغلی چې د سویل خبرې واورو. نن سهار وختي راغلی امر صاحب، ما مې کار پیل که خو تر اوسه نسته. لږ څه وروسته به وشي، اندېښنه مه کوه. کوم چاته یې زنګ ووهه؟ غږ یې لوړ کړه. زه یم سویل. رانا او مامدو د سوها کور ته لاړل. سوها رسوا شوی پیکاسه. له رانا سره ځینې سندونه شته، ډېر لږ وخت لري. داسې ده. ما وخت خپل یو ملګری ورلېږلی، کار به یې ختم کړي. باید بیړه وکړئ. سمه ده سویل جانې، مننه.
که بله پیښه وشوه زه به درته خبر درکړم، اوس یې باید بند کړم. او هو پوهېږي نجیب امر له ما سره ډېرې عجیبې خبرې وکړې. سمه ده، ډېر پام کوه. وای امر صاحب، سویل امر ته وګوره. خبرې دې ثبت کړې؟ هو ثبت مې کړې. ما ته وګوره، په دې اړه هیڅوک نه پوهېږي. یوازې څارنوال صاحب، زه او ته او ممدو هم پوهېږي. پام کوه چې کوم بل څوک درنه خبر نشي. خو پیکاس ډېر څه ونه ویل امر صاحب. موبایل کې ډېر په دقت خبرې کوي، خو سویل اوس زموږ لاسته راغله. دا غږ ښه ځای کې وساته، که اړتیا شوه بیا به یې درنه وغواړم. سمه ده امر صاحب، مننه امر صاحب. خیري دا څه بلا پلازې پیدا کړی ها کمقله. ښه څه وکړم څارګر صاحب، داسې یو خیرن سړي لپاره تا سامان بور له کومه پیدا کړم. ها حاله خوله دې خلاصه کړه. د غاښونو ډاکټر ته به یې ویسو. رښتیا وایې، سمه ده سمه ده. حاله خوله دې خلاصه کړه نو. ټول غاښونه یې چینجن دي. وروسته له دې یې د ورځې 3 وخته برسه غاښیرانه. که نه چینجن غاښونه به دې داسې درنه وباسي، بیا به ډېر ژوبل شي. لرې شئ خبرې کوې که نه؟ ها خبرې کوې که نه کوې؟ صبر وکړئ، داسې مه کوئ. صبر وکړئ، زه په څه نه پوهېږم. څارګر صاحب تا خو جوړ غاښ ورته وویسته. زه خو ورته نه ګورم چې جوړ دی که چینجن دی. هر غاښ چې مخته راغی باسم یې. ښه ما فکر وکړ چې په رښتیا چینجن غاښونه وباسې، یعنې که چینجن شان لرې کوې ښه به وي چې لومړی سر ترې لرې کړې. له سپږو ډک دی. مه خانده خیري، مه خانده. نه ګورې چې موږ جدي کار کوو. ها صبر وکړه، زموږ ټولې جامې په وینو ککړې کړې. د تلو په وخت کې به نوي واخلو. دا یخن قات مې نوی و. عاکفه ما ته به یو نوی یخن قات اخلي. حالا نو خوله دې خلاصه کړه. ممدو زما خبره واوره، هلته چې زه ډېر پام کوئ. پیکاس د سوهاله موضوع نه خبر دی. هلته خپل کس لیږلی دی، سوها وژني. سمه ده امر صاحب، تاسې کوم کس را لیږلی شئ؟ درلیږم یې، نیازي دوی درلیږم. سمه ده امر صاحب. نجیب امر څه وویل؟ ویل رانا باندې پام کوه. مهربانی وکړئ، زه مو راغوښتی وم. نیازي یو 2-3 کسه له ځان سره واخله. د څارنوال سوها غره کور ته لاړ شئ. ممدو دوی هم هلته دي، زر کوئ بیړه وکئ. سمه ده امیر صاحب. زه به یو ځل له ذکي یحیی سره خبرې وکړم. بالې څارنوال صاحب، دی دلته څه کوي؟ ته ولې راغلی؟ ها پلاره موږ باید خبرې وکړو. دا سړی زما کور ته نشي راتلی. دا سړی ستا د ژوند ساتلو لپاره دلته دی. خپل ځان ته خیر نشي رسولی، ما ته باید څنګه ورسوي؟ پلاره یوه شیبه خبره واوره. لمانت غواړئ؟ څارګر صاحب هېڅ غاښ به یې خوله کې پاتې نه شي. خیر دی، دې کې نه څه ستونزه ده؟ ته هم رښتیا وایې، هېڅ خبره هم نه ده. خبرې وکړه که نه؟ دا وسلې مو د څه لپاره اخیستي؟ څه کار تر سره کوئ؟ صبر وکړئ، درته یې وایم صبر وکړئ. زارې درته کوم بس کړئ. نه ته به هرومرو موږ ته دروغ ووایې. پوهېږم ته دروغ وایې. اساسي قانون. صبر وکئ، غاښونه ختم شول، اوس یې حافظې کار پیل کړه. ښه اله ووایه نو زر کوه. د اساسي قانون بدلون مخنیوي لپاره په وینو ککړېږي. ککړ کړی به و، ولې ککړ نه که؟ آفرین. هیله کوم ما خوښکې زارې درته کوم اجازه راکړئ چې زه ژوندی پاتې شم. هغه ښځه چې وتښتېده هغه څوک وه؟ له هغې ښځې به ډار شئ.
ډېر افسانوي جګړه ماره ده د لسو سړیانو ځواب ویلی شي د لسو سړیانو ځواب شپږانه وایي تاسو ځان ته سړي وایئ ها خدای دې درته هدایت وکړي ما ته وګوره خیره دی ښاغلی سوها کومه ستونزه ده ته نو څوک یې نه پلار کومه سره مې خبره نه خبرې ده موږ کوم. یوازې پرېږده راځئ پلاره ودا ټول سندونه ماته راکړل اوس هغه سندونه امنیت کې دي امیر سره مې خبرې وکړې که غواړې نو له تانه پټ شاهد جوړولی شي داسې به تانه هم ساتنه وکړي د څه شي سندونه رانه د څه شي سندونه پلاره پوشه نو ستا لپاره د تېښتې لاره نوره نشته امنیت ته لاړ شه هر څه ورته ووایه چې له تانه ساتنه وکړي که نه نو هغوی به راشي او تا به ووژني دا بې ځایه تور دی ټول دروغ دي زه هېڅ له چانه نه پټوم د څه شي معامله ولې پټ شاهد شم هڅه مه کوئ ماته د حقوقو درس راکئ سمه ده وګورئ څارنوال صاحب دې پېښې نه نشئ تښتېدلی اوس هر څه ډېر ښکاره دي کوم جاسوسان او جعلي شاهدان مو چې محکمې ته وړاندې کړي نور نو هغه ټولې لوبې مو دولت ته ښکاره شوي دي که غواړئ عمر لیباش سیمه کې د بمې ښودنې او وسلو په کار به یې پیل کړو دا ته څه وایې ها ته څنګه کولی شي چې ما سره داسې خبرې وکړې ما ته وګوره د میږي په څېر به دې پښې لاندې کوم جاسوس مو راته داسې وویل چې دا وسلې څارنوال زکي یحیی او نجیب امر دلته ایښي دي وروسته به امنیت دا وسلې د مخکې له وخته زوال زیرمتون په نوم له هغه ځای راوباسي او په دې کار سره به ښاغلی زکي یحیی او نجیب امر په لومه کې وغورځوئ دا دروغ دي البته چې دروغ دي دروغ دي پلاره د ټولو سندونه موږ سره شته ستاسې د جاسوس په دې خبرو سره لومړی نجیب امر وروسته هم څارنوال زکي یحیی مو نظارت لاندې نیول زما په دې خبرو کې کومه غلطه خبره شته ووایه ښاغلی سوها چې خپله لوی څارنوال او حقوق پوهیئ زما له کور نه ووځئ ووځئ داسې کوم شاید نشته او داسې سندونه هم نشته هسې بې ځایه خبرې دي دینداره کسانو په کور کې مو نشئ توکي او مهمات پیدا کول ښاغلی سوها هغه کسان به مو په ټولنه کې نومبدي کول او خپل کار کې به هم بریالي کېدلی له هغه وروسته غوښتل مو دین پلوه رښتینې او حزبونه وتړئ دا خبرې هم دروغ دي تاسو دلته څه کوئ غلی شه د سوها کار ختمولو ته راغلي یو سوها ولې ختموئ پیساګور همداسې وغوښتل لږ صبر وکئ نور او د هغې کوژنه هغه پولیس دلته دي څه وکړو د وچو له امله لامدم سوځي له تاسې دواړو سره به د دې لوبې حسابي وکړم موږ سره سندونه شته پلاره ولې داسې وایي ولې نه پوهېږې ژوند ته دی ګواښ دی یوه شېبه صبر وکئ څه شوي دا کسان ته دا کسان پیژنې نه نه یې پېژنه د پیکاس کسان دي همدا اوس زما له کور نه ووځئ د باندې لاړ شئ یو ځل خو زموږ خبره ومنه یو ځل خو خبره ومنه هغه کسان ستا وژلو ته راغلي ولې نه پوهېږې تا وطن ته د خیانت په تور مخکې له وخته زوال ترهګریز سازمان ته د خدمت کولو په تور د کینې او کرکې په احساساتو سره خلک یو بل سره اخته کولو په تور او د وینو تویولو په تور او نور هر څومره بد فعلونه او صفتونه چې وي د ټولو په تور د مرګ ته محکوموو ګرانه کومه وروستۍ غوښتنه لرې یوه شېبه غوښتنه دې نه منل کېږي صبر وکړئ داسې مه کوئ خیر دی داسې مه کوئ ښه نو اوس څه وکړو پولیسو ته خبر ورکړه چې دلته راشي ورته ووایه وسلې دلته دي څه ته چې اړتیا وي هغوی به یې ترسره کړي هغه انا ده څه ده هغه ښځه باید زر پیدا کړو راځئ چې لاړ شو
هغوی زما د ساتلو لپاره دلته هم راغلي. داسې فکر وکړه زما خبره ښه واورئ نیازي دوی لاره کې دي اوس به راورسیږي تر څو چې هغوی راځي دې کسانو ته څه مه وایئ ښه نو څه وکړو هغه کسان درنه راوله رانا ته هم دلته چېرته پټه شه ښاغلی سوها تاسې هم لاړ شئ په ارامه ورته دروازه خلاصه کړئ سمه ده پام کوه ممدوحه پوه شوي دي دروازه نه خلاصوي لرې شه دوی څه کوي ها یو ساعت کېږي زه درته څه وایم رزیل که امینیک زه یې خرڅ کړی یم پورته شه پورته شه دې خوا راشه زه یم سویل رانا او مامدو د سوها کور ته لاړل سوها رسوا شوی پیکاسه له رانا سره ځینې سندونه شته ډېر لږ وخت لري داسې ده ما وخت خپل یو ملګری ورلېږلی کار به یې ختم کړي باید بیړه وکړي که کومه بله پیښه وشوه بیا درته خبر درکوم اوس باید بند کړم او هو پوهېږې نجیب امر له ما سره ډېرې عجیبې خبرې وکړي سمه ده ته د خپل کار وکړه ډېر پام کوه هر څه ښکاره دي اړین کارونه ترسره کوي دا چې سویل له پیکا سره داسې خبرې کوي دا د هر څه ښکارندویي کوي څارنوال صاحب مخکې له دې چې څوک خبر شي دا کار باید حل کړو نور باید موږ ته زیانونه رسوي دننه شه رانا خپل ځای کې واوسئ د باندې راونوځئ تر څو چې سوها ونه وژنو له دې ځای نه هېڅ چېرته هم نه ځو بیا به وګورو چې څوک وژل کېږي زه پولیسي وسلې مو وغورځوئ هر څوک چې زموږ لپاره توپیر نه کوي ټول به مړه شئ سویل مهربانی وکړئ امر صاحب یو شیبه دلته راشه غواړم ځینې خبرې در سره وکړم د څه په اړه را سره خبرې کوي که دلته راشې پوهه به شې وسله دې وغورځوه سویل لیونتوب مه کوه وسله دې ښکته که زه زندان ته نه ځم ته دې وسله ښکته که زه څه نه لرم چې له لاسه یې ورکړم ته خو کورنۍ لرې د هغوی په اړه فکر وکړه د ډزو غږونه راځي ډېر پام کوئ هلکانو سمه ده ساتونکي هم شته پولیسیو تسلیم شئ رزیله مې نیکه رزیله هغه هر څه کیسه ورته ویلي یو ځل مې راسته راشي په خپلو لاسونو به یې ووژنم پلاره نو ته غلی شه هغو سندونو کې څه شته راته ووایه رانه ویل مې خو غوږ دې ونې نیوه راځئ چې ځو سویل له عقل نه دې کار واخله ډېره لویه تېروتنه کوي هله وسله دې ښکته که سویل تا ته وایم زما خبره اورې که نه هله نو زر کوه ځواب راکړه ځواب غواړې دا مې ځواب دی څه خبره ده مره سویل وتښتېده په لاس کې وسله هم ده تاسې دلته یې مامدوحه منډه کړه هغه سړی دلته دی
پورته شه پلاره. دې خوا راشئ زر کوئ. رانا دې خوا راشئ دې خوا راشئ. وسله دې وغورځوه تسلیم شه. ته دې وسله وغورځوه که نه دا سړی وژنم. خوښه مې که. هغه ونیسئ مه یې پرېږدئ چې وتښتي. صبر کولم دی. صبر وکړه. تر همدې ځای وسویل وسله دې وغورځوه تسلیمه شه. سویل وسله دې په کراره وغورځوه. تا ته زیان نه رسوو. عدالت ته تسلیمه شه. نور نو نشي تښتېدلی. خوښه مې که. بیا به در سره وګورو. څه خبره ده څارګر صاحب؟ رانا او سره مسؤلیت په لاس کې دي. غلی شه. خوښه مې که ځناوره. ستا وار به م راورسېږي. وار ته دې په تماشه ګرانې. کارتیا شوه له دې ځای به دې مړی ووځي. فکر مه کوه چې دوی به له دې ځایه ژوندي وباسي. تاسې ټول وژنم. واده اورېدل ټول وژنم. ژوندي مو نه پرېږدم. سویل ستا د ژغورلو لپاره چې هر کار ته اړتیا وي زه یې ترسره کوم. هېڅوک به پوه نه شي چې تا هغه کسانو سره کار کوو. په ما باور وکړه. زه چې ژمنه وکړم سرته یې رسوم. هر څوک چې وي زه خپله ژمنه ورسره پوره کوم. هله نو وسله دې ښکته کړه. ما ژوندی نه پرېږدي نجیب امره. که زندان ته لاړه شم ما به ووژني. ښه به وي چې دا کار هغوی ته پرېنږدم. وګوره یوه غلطي دې وکړه. لویه غلطي. موږ ټول داسې لومو کې لوېدلی شو. تا ته یې دوکه درکړې. که غواړې په هر څه چې پوهېږې موږ ته یې ووایه. هغه کسان به موږ ونیسو او زندان ته به یې ولېږو. دا ستا لپاره یو فرصت دی. له عقل نه دې کار واخله. سمه ده. داسې یو چانس لرلی شم امر صاحب؟ البته ولې به یې نه لرې. توبه کوونکي د خدای خوښ وي. هر څوک چې وي هر چیرته چې وي. نږدې مه راځئ امر صاحب. وګوره که خپل معلومات له موږ سره شریکې او موږ سره مرسته وکړي بیا به د تاوان تلې په پرتله د ګټې تله درنه شي. هر څه به ښه شي. دا هر څه ستا په لاس کې دي. هله سویل وسله دې راکړه. اوس ډېره ناوخته شوې ده امر صاحب. سویل هیله کوم داسې مه کوه. زما لپاره بله لاره نشته. خواشینی یم. خبرې وکړه که نه؟ خبرې وکړه. هغه چېرته لاړه؟ ته څه وایې ها؟ او د دې لپاره چې نیول شوې ځان وژنه یې کړې. خبرې مه کوه دروغجنه. دا سړی چې دی که نه هندي خوري. وژنه یې پرېږدئ. بیړه وکړئ. ښاغلیه یوه شېبه زه خبر ورکړم.